هود سورة الهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. دا سورة الهود دی او دې ته هود نما ور کړی د زکه چې الله پاک د عادیانو طرف ته حضرت هود علیه السلام استوله و الى عاد اخاهم هود. نو هود علیه السلام دا پیغمبر تیر شوی دی او دا الله پاک قوم عاد ته استوله او قوم عاد سرنګ خلق دي د هغه تذکرہ بخپل راشي خپل معنا هم ته نه درځه چې هود خپل زمانه د خو پیغمبر نه ما نو دې کې داو چې دا مکی صورت ته اور مکی صورتونو کې درې شین ډېر بیانېږي. یو توحید، رسالت، اخرت. توحید الله یو منل اور رسالت پیغمبرانو باندې اخری پیغمبر باندې ایمان راوړل اور بل اخرت مرګ نه بعد جمدون باندې ایمان راوړل. دا عقیده دا د کفارو باندې منله نو دې کې دا ډېر بیانېږي. اور بل مکی صورتونو کې چې کوم قران باندې پیغمبر باندې الله باندې اعتراضات کیږي هغه بره کې کوم صلات وي نو د هغه ولا جوابونه ورکولې شي. اور بل مکی صورتونو کې د ترشوی قومونو ولا واقعات بیانېږي ځکه چې هغه ټیم کې احکامات نو لازم بلکې مسلمانی نوی مسلمانانو په هغه باندې احکامات نو بس دی الله ذکر کول الله پاک یادول. مدنی منورې کې چې کوم دی هغه احکامات اکثر شروع شول. اور په دې صورت کې د حضرت نوح علیہ السلام، د حضرت هود علیہ السلام، د حضرت صالح اور د حضرت شعیب اور حضرت لوط علیهم السلام دې ول واقعات په تفصیل سره بیان شوي دي چې ګوره دغه قومونه دي کې نبی اسلام د پر هم تسلی ده چې نبی اسلام قوم د تا خبره نه مانی نو مخکې پیغمبران چې هغه به هم قوم خبره نه منله. اور بل د کفارو د پر دمکی هم ده چې کافرانو هغه خلکو د پیغمبرانو خبره نه منلی سرنګ خدای پاک هغه غرق کړل نو که تاسو نه مانی نو ګوره تاسو به هم غرق شي. اور د کې مسلمانانو د پر تنبیه هم ده چې مسلمانانو کته اوس د خپل پیغمبر وفادار جوړ شي نو داسې به الله پاک نجات درکوي. لکه سرنګ دغه پیغمبرانو سره کوم خلکو ایمان راوړیو نو په دې کې دا واقعات هم بیانېږي. نو اول چې کوم دې صورت ول لفظ الف لام را الله اعلم بمراده بذلك یعنی دې په مراد باندې دې په مطلب باندې الله پاک خبر ده. آیا پیغمبر ته پته شته که نشته؟ نو پیغمبر ته دا الله پاک خودلی وي پیغمبر مونږ ته ویل نه دي خودلی چې اصل کې دې خودنو مونږ ته ضرورت نشته دی. دا هغه شیان دي بده سي معناوي چې د هغه خودن امت ته ضرورت نشته دی. دا د امت ته پر یو امتحان دی. که یو سړی ځان ته ډېر لوی عالم یي ډېر لوی عالم دی وته چې ته د الف لام میم قران چې اول ټکی دی د هغه ترجمه راته وکړه نو هیڅ چاته د هغه ترجمه هغه نوی رسی نو د ذکر هر چا ول علم چې هغه ختم شي. بس دا دی دسي آیتونه دي چې دي کې الله پاک امتحان اخلي چې کوم ځان ته ډېر تکړه یي نو د هغه امتحان د چې آیت په دي کې څه تحقیق کول غواړي کنه بزا الله ته حواله کوي. نو موږ تاسو دا هر څه الله ته حواله کړی دي چې دی په مطلب باندې دی په مراد باندې الله پاک خبر ده. هغه نه بعد کې فرمایي کتاب دا یو کتاب دی احکمت اور دا مضبوط کړی شوی دی آیاته آیاتونه دي ولا
آیتونه دی ولا مضبوط کړي شوی دی په دلایل سره دي چې څومره احکامات څومره آیتونه دي نو په دلیل سره دا محکم دي کې څه نقص نشته دی به صرف دا نه دي چې بس آیتونه رغلي دي دغه یو خبره وکي مطلب ته نه رسیدلې بلکې ثم فصلت بل دی ولا تفصیل بیان کړي شوی دی نو قرآن الله پاک نازل کړي هم دی او د قرآن ول تفصیل بیان شوی دی دا قرآن د چا طرف نه نازل شوی دی ملذن د هغه ذات طرف نه حکیم چې هغه د حکمت ول دی خبیر او خبردار ذات دی هغه طرف نه دا نازل شوی دی په دې قرآن کې څه حکم دی او دغه قرآن کې پیغمبر ته څه ویل شوی دی پیغمبر ته ویل شوی دی چې خلکو ته وایي الله تعبدوا الا الله چې تاسو د بل چا عبادت مکوئ مگر صرف دیو الله عبادت کوي اور خلق ته دا وایي اننی لکم منه بشک زد تاسو دی پرا دی الله پاک طرفنا نذیر زو ډرون کيم وبشیر اور خوشخبری ورکون کيم نو نذیر دوی معنی کیږي زه خبرون کيم تاسو خبروم اور بل دا معنی کی نذیر زه ډرون کيم او بشیر اور زه خوشخبری هم در کوم کوم بد خلق دي کوم ګناهونه کوي دی الله نه فرمانی کوي نو په دې قران کې دی هغه دی پر وعیدونه بیان شوی دي اور چې کوم نیک خلق دي هغه دی پر خوشخبری بیان شوی دي اننی بشک زو لکم دی تاسو دی پر منه دی الله پاک طرفنا نذیر زه ډرون کيم اور بشیر خوشخبری ورکون کيم اور بل دغه کتاب چې دی دا سکوي دغه کتاب دا دعوت در کوي وان استغفروا ربکم چې خلکو د خپل رب نه تاسو مغفرت بخنه وغوړي نو رب ویل ذکر کړلو چې ګور رب ډېر کریم ذات دی رب هغه دی چې تستر کړي اور څوک دی انسان پرورش کوي نو لکه څنګه مور هغه زر بچای مف کوي همدغه شان الله چې دی هغه انسان مف کوي او کچېره انسان توبه وبس اور لکه څنګه پرون سبیل منځنه بعد دا حدیث بیان شولو چې نبی علیہ السلام فرمایي یعنی چې استغفار په ځان باندې لازم کړلو الله پاک بودی ته د هر غم نه نجات ور نصیب کی الله پاک بودی ته د هر تنګۍ نه د وطن ول لیاره ور نصیب کی اور الله پاک بودی د سزا نه رزق ور کی چې د وهم ګمان به هم نوي اور یو حدیث شریف کې رسی نبی علیہ السلام فرمایي ز په ورځ کې 70 مرتبه استغفار کوم بلکې رسی په دین هم زیات بلکې رسی 100 مرتبه روزانه استغفار کوم حالانکه نبی علیہ السلام معصوم دی خو هغه به وجود هغه استغفار کوي اور بل حدیث شریف کې رسی چې خوشخبری ده د هغه خلکو دی پر چې د چا په عمل نامې کې استغفار ډیر وي چا په عمل نامې کې استغفار ډیر وي نو مشایخ بزرگان فرمایي چې کم از کم ورځ کې 200 مرتبه استغفار پکار دی 100 مرتبه سبعی اور 100 مرتبه مقام اور استغفار په ټوله کې مختصر چي دی هغه استغفر الله دی اور په دین لغونی تفصیلی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه اور بیا بل دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه نو چې مقادر سروي سړی د غستری چې نه بس استغفر الله خو لغون دي ته توجه هم کول پکار دي ازنه مشایخ فرمایي چې د مونږ استغفار هغه هم د استغفار قابل دی د مونږ استغفار د سې دی چې مونږ په دې استغفار باندې هم استغفار وکړو ځکه چې استغفار څه شي دی ویل شي الله نه د خپل ګناهونو ولته یعنی مفي غختل اور په دې کې مونږ استغفار هم کوو اور خپ پوخ نیت مو کړی چې دا ګناه به سبا بیا هم کوو حالانکه استغفار معنا دغه وی چې یا الله زدي ګناه باندې خفایم اور دا رته معاف کې زب آینده دې پر دین ازان بچ کوم نو استغفر الله دې دا معنا د یا الله ما معاف کی یا الله ما معاف کی یا الله ما معاف کی یا الله زما فی غوړم نو استغفار هم کو خپل ګناهونه سړی مخترا ولې چې الله ډیر ګناګار يم بس ته می معاف کی اور یا الله دا ګناهونه د مانه کیږي تمه منی کی زه خو نشم منی کېدل تمه بچ کی به الله په خپل توفیق درکوي کوم انسان چې په کوم ګناه باندې خفا وي ګناه کوي هم خدای په هغه ګناه باندې خفا هم چې دا کار زه ټیک نه کوم ایوان ایوارز بو الله په هغه ته د دینه بچ کېدو ول توفیق ور نصیب کی اور کوم سړی چې ګناه هم کوي اور دای ځان ګناګار نه ګڼي هغه ته وکړه هم د دې ګناه نه بچ کېدو ول توفیق ملاو نشي ویلي چې دا یو ګناه ته ګناه نه نو پرې څنګه دی یو سړی چې ګناه ته ګناه یی نه نو د ګناه څنګه پرېږدوي نو هغه سړی به ګناه پرېږدي چې هغه ګناه ته ګناه یی اگر کدی هغه ګناه کې فی الحال مصروف هم دی
وان استغفروا ربکم اور تاسو بخنه وغوړئ د خپل ربنا. اور حدیث شریف کې دا هم رسی چې التائب حبیب الله، توبګار سړی دا د الله ول حبیب دی، الله ول محبوب دی. نو په توبې باندې الله پاک ډیر خوشاليږي. اور دغه استغفار چې دی دا هم یو توبه ده، دا هم یو توبه ده. نو کم از کم په 24 غنټې کې 200 مرتبه استغفار هغه پکار دی. سبعی اور مقام 100 مرتبه کله ستر استغفار نشي کولای نو کم از کم دغه لړ استغفر الله په دی باندې 2 منټه به هم نه لګي درې. اور بل د هر الفرض المنزنه بعد 3 ځله استغفار کول. چې کله فرض المنځ وشي هغه نه بعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله. په کوم نیت باندې چې یا الله دل منځکه د مان کومه کوتهی وشوله کمیره نه وشوله هغه ته معاف کړي. د هر فرض المنځنه بعد یوزل تکبیر الله اکبر کبیره، هغه نه بعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا تیر کا. اور بیا ک اللهم انت السلام یی اور کبیا اللهم اعني على ذکرک وشکرک دای اور ک لا اله الا الله دای چې کوم ته یا. نو چې د منځنه بعد مختلفي دعاګانې تیروم هغه په دینیت باندې چې ګوره یو دعا لازم نه ده چې خامخه به اللهم انت السلام، بلکې حدیثو کې مختلفي دعاګانې چې دي هغه راغلي دي. خو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام د حضرت معاذ ول لاس ونیولو چې معاذ یعنی ما د الله باندې قسم وی زری تاسو سره محبت کوم. نو معاذ بیا ته فرمایي چې معاذ زتا ته یو وصیت کوم ګوره دا د هر منځنه بعد یې دا چې د نه پاتې نشي. هغه شی دی وی تی چې د هر المنځنه بعد یو ځل دا دعا تیروا اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اعني هم رغله دی، رب اعني على ذکرک دا هم رغله دی، رب اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اور اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. حضرت معاذ بن جبل ته فرمای چې یا رسول الله زهم د تاسو سره محبت کو. نو دی کې حدیث شریف کې دا هم رسی چې تا د چا سره محبت وی هغه ته ویل پکار دی کنه دا یو قسم ته خیانت کې رسی. چا سره د تا محبت وی او پکار د چې ته هغه ته چې ما د تا سره محبت ته خو دغه محبت چې دینداري دی وجه نه وي دی غلط نیت ولا نه بلکې دینداري دی وجه نه تا د چا سره محبت وی تا باندې یو سړی خلاږي نو هغه ته دا ویل پکار دی. نو دغه دعا دال منځنه بعد تیرول پکار دي. کوم حدیثو کې راغلي دي اللهم اعني تیرک اللهم انت السلام تیرک لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا تیرک. سبعی اور د مقام المنځنه بعد وزل اللهم اجرني من النار. وګوره مونږ په یو ځل په زور سره یو دعا تیرکو انور پټي پټي تیرو. نو تاسو خو دسی چې په زور سره باندې لازم نه وي نو کم از کم دا دعا چې دی هغه تیرول پکار دي. که ځان تل منځ وکي هم اور چې جمع سره بیا هم دا تیرول پکار دي. نو څه فرمایي وان استغفروا ربکم، تاسو د خپل رب ته یعنی خپل رب نه معافي وغواړئ اور بل ثم توبوا الیه اور بیا الله پاک طرف ته رجوع هم وکي. رجوع څه مطلب یعنی صرف دانا چې توبه دی او بسله د آینده د پر د دې ګناه نه کوونو عزم هم وکا چې راز په دې ګناه باندې توبه او باسم اور زب آینده د پر دا ګناه چې د هغه نه کو. بیا سفر می چې کدا کارونه دی وکړه به وسو شي یمتعکم متاعا حسنا، الله پاک بتاتا یو بهترین زندگی در نصیب کی. الله پاک بتاتا یو فائدې او چتونو مقابو دیر کی اور بهترین فائدې او چتونو مقابو دیر کی سمره پورې اله اجل مسمن هغه وخت مقرر پورې چې کوم مقرر ده. ويؤتي كل ذي فضل فضل اور الله پاک هر چاته د خپل زیات او اعمال مطابق زیات بدلا ورکي. څوک چې اعمال سمره ډیر کوي الله پاک هغه ته غمره بدلا هم ورکوي. وان تولوا اور اے دما امتا کچیر تاسو مخ واړولو فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، نو زه ډریږم په تاسو باندې د هغې لوی ورځې عذاب نه. او ورځ به کله وي الی الله مرجعکم، تاسو ټول واپس کېدل الله پاک طرف ته دي. وهو على كل شيء قدیر اور هغه الله په هر شي باندې قادر هم دی. اور دبل چې کوم آیت ته دا چې کله ان ډیر مشرکان به چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملویدل مخامخ بشول نو ځان به ځنه بچ کولو چې چیرې د نبی رسول الله خبره د مو غوګونو ترانه شي. اور بیا چې کله نبی رسول الله مخ ته راغللو نو دوی خپل سینا چې د هغه ډبل کړله
خپل سینه هغه به ډبل کړله او د دې په ځان باندې به کپڑا را تاو کړله او دوی به یو طرف ته لاړل رسي او به خویدل چې کله موږ باندې چې نبی رسول الله خبر نشي اور بعض دسه کمکلان به هم چې هغه به ګناه کوله نو ګناه به دسه پټه غونډه کوله ځان باندې به کپڑا واچوله او سینه به دسه سره ټوله کړله چې کنه ما څوک اون ګوري نو سینا راټولول چې څنګه د سینا د خېټه سره ولګوي د ډېر سره کونجغونه کې ډېر ځان سره پټ کې نو په دې طریقې سره دوی به د نبی رسول الله هم ځان بچ کولو او چې کله کله به ګناه کول ځان پټ کو چې بس الله هم اون ګوري نو الله پاک فرمایي الا انهم بشک دوی چې دي یثنون دوی ډبل کوي دوی خبرګي کوي صدورهم خپل سینې ویلي لیستخفوا منها چې دوی پټ شي دی حقینا چانه دی الله نه پټ شي یا دی نبی علی السلام نه الله پاک فرمایي چې ته دی الله نه سرنګ پټېدلې شي الا حين يستغشون ثيابهم الله پاک فرمایي چې کله دوی په کپړو کې پټ وي ز په هغه وخت هم ور باندې خبر وو یو سړی چې په کپړو کې پټ دی ما ته د هغې هم علم دی کپړې خو پرېږه ده یعلم ما یسرون و ما یعلنون دوی چې کوم کارونه پټ کوي او کوم ظاهر کوي الله پاک په هغې باندې هم خبر دی پټ کارونه خو پرېږه ده انه علیم بذات الصدور الله پاک د سینو په رزونو باندې هم خبر دی الله پاک د زړه په رزونو باندې هم خبر دی اوس مونږ تاسو ناس یو څوک چې په زړه کې کوم سوچ کوي هیڅ چاته پته نه لګي صرف الله پاک ته پته راچې دی اوس سوچونه دي په منځ باندې ویلاړ ټول الله پاک ته چا کومه منصوبه شروع کړي دا چا شروع کړي څوک څه حساب کوي څوک څه حساب کوي هیڅ چاته پته نه لګي الله پاک ته د هغې ولا پته ده نو الله پاک فرمایي چې نه په کپړو کې پټېدای شي نه په بسترې کې پټېدلی شي نه په سینې ډبل کوونو سره پټېدلی شي او نه پټ پټ کارونو نه د ما نه پټېدلی شي بلکې زړه کې د ننه څه دي زه په هغې باندې خبر یم ما نه به نور څرنګې پټ شي نو ځکه فرمایي چا سره چې خوف خدا وي هغه د زمانه ولا ولی دی هغه به د ګناه نه ځان بچ کی خوف خدا چې کله انسان شي بالکل هر ټیم دی الله نه ډریږي حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ غالبا شپنکای وکتلو او هغه شپنکی بزیګړې سره ولی دای وی تکی چې وابزا راکه غډه چې ذبح یکو هغه تکی چې دا خو د ما نه دی وی تکی چې چا دی چې دا خو د مالک دی بل چا ولدي چې هغه خو موسه نه ګوري کنه هغه خاص نشته دی کنه هغه تکی چې هغه مونږ ګوري دی هغه مالک خو مګوري الله خو مګوري کنه نو الله چې د هغه چې ته د الله مګوري کنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شپې گشت کولو اور یو کور نه आवाज رسی یو امور خپل لور ته چې بچي شودینن سمره شوی دي وجنن خو کم شوی دي و چې وبپو کې ګډه کا بچي وي تکي چې نه هغه نه امیر المؤمنین منع کړی دا چې وبپو کې ما ګډه وي نو هغه تکي چې امیر المؤمنین مچ نه ګوري اس شپې ټیم دی هغه تکي چې هغه مونږ ګوري دی هغه الله خو مګوري کنه نو په سبب باندې دغه کور چې کله وکتلو نو هغه نه بعد حضرت عمر سیب دغه یعنی چې کومه غاوه بیبي و د بچی چې و هغه خپل اولاد کې بچی ته چې د هغه وکړله چا ته کړی و نه کوم بچی ته کړی و نه ما نه هره ده خو یو ته کړی والی ها نو د کې دای کنه چې نو دی کې دای چې اصل کې اس کوم غټ شاید کنه خوف خدا دی خوف خدا چې کله سړی سره خوف خدا وي به هغه په منبر باندې هم ډریږي مسجد کې هم ډریږي بازار کې هم ډریږي هر چیته ډریږي او چې خوف خدا نه د خلکو په مخ کې بزرګ وي او چې بیل مقایته ملويږي هغه به هر څه کوي نو هر شی چې د هغه خوف خدا یې پکار دی چې یعنی نو سفر مې او هو معکم اينما کنتم سړی دغه مراقبه کوي چې الله پاک دې تاسو سره دی تاسو چې کوم ځای کې وي الله پاک دې سره دی حضرت غالبا دغه چې د فضل علی قریشی رحمت الله علی دا دی یو شیخ ولا یعنی مرید وو نو دی په دی باندې ډیره توجه کوله ډیره مینه به ورسره وا نور مریدانو په دی باندې یو قسم ته اعتراض وکړ چې د توجه دم ډیره ویلې ور کوي خلافت ور کړو نو هغه تکی چې بس یو ته نو ویلل سټیم بعد ملمنوي تراغل دی شیخ ته اور دغه شیخ خپل مریدانو ته چرګ ویر کړل چې دا تاسو ذبح کوي خود سي ځای کې ذبح کې چې څوک مو نه ګوري
نو یو مرید رسی یو ځای کې بل ځای کې چرګې الله لیکړي دي او دغه فضل علی قریش رحمت الله علیه چې دی هغه هم دغه شان ژمدی راوړله چې ویلې هغه ته کې چې ما خو چې کوم ځای کې ذبح کوله ما ته یو ذات کتل چې څوک چې الله پاک ما ته کتل نو ما ته پټ ځای چې دی هغه ملاو نه شولو نو بیا غینه باندې نور مریدانو ته چې ګوره دیو جن ما په دی باندې توجه ډیره ده او ځکه دا ما باندې خلک جدي کې څه کمال چې دی هغه موجود دی کنه نو سره شای چې دی هغه خوف خدا پکار دی نو دی کې سفر مې چې کافرانو تاسو نه په سینې ډبل کوونو سره نه په کپڑے پټونو سره نه په پټو کارونو سره پټې دی شي په سینې کې نه چې سدي الله پاک په هغه باندې هم خبر دی استوګره بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله اعلم بمراده بذلك یعنی الله پاک د دې په مراد باندې خبر دی کتاب دا هغه کتاب دی احکمت چې مضبوط کړي شوی دی په دلایل سره آیاتونه دي ولا ثم فصلت اور بیا په تفصیل سره بیان کړي شوی دي من لدن د هغه ذات طرفنا من لدن مطلب دی طرفنا من لدن دی هغه ذات طرفنا حکیم چې کوم د حکمت ولدی خبیر اور خبردار ذات دی اور په دې کتاب کې دا حکم دی الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر صرف دی الله عبادت کوئ اننی بشک ز لکم دی تاسو دی پر منه دی الله طرفنا نذیر ز تاسو خبرون کيم نذیر د خبر هم کېدلی شي ډرول هم کېدلی شي زه تاسو یعنی زه ډرون کیم او بشیر او خوشخبری ورکون کیم اور بل دغه قران تاسو ته هدایت درکوي وان استغفروا چې تاسو بخنه وغوړئ ربکم د خپل رب نه د ګناهونو ولا ثم توبوا الی اور بیا الله پاک طرف ته رجوع هم کوي آینده د پر هم یمتعکم الله پاک وسدر کی مقاب در کی متاعا دی فائدې او چتون ولا حسنا دی بهترین یمتعکم متاعا حسنا الله پاک به دی بهترینی فائدې او چتون مقاب دی کی څومره پوره الی اجلن هغه نیټه مسمن مقرر پوره ويؤتی اور الله پاک څه کوي ورکوي بو کل ذی فضل هر زیات عمل کون کی ته فضله دی هغه زیات بدلا یعنی هر چاته چې هغه څومره زیات عمل کړی وي نو خپل طرف نه به هغه ته اجر هم زیات ورکوي ويؤتي وربو کی کل ورکوي بو کل ذی فضل هر زیات عمل کون کی ته فضله دی هغه زیات بدلا وان تولوا اور کچره تاسو اعراض وکړو مخ مواړولو فاني اخاف زدریګم علیکم تاسو باندې عذاب یوم کبیر دی هغه لوی وریز عذابنا الی الله دی الله پاک طرف ته مرجعکم تاسو پس کېدل دی وهو اور هغه الله علی کل شیء په هر شی باندې قدیر قادر دی الا یاد وسطی انهم بشک دغه کافران یثنون دې دوی معنی دوی تووی اور دوی ډبل کوي صدورهم خپل سینې لیستخفو چې دوی پټ شي منه دی الله نه الا او دام یاد وسطی حين یستغشون حين په هغه وخت کې یستغشون چې دوی پټوي ثيابهم په کپڑے کې الله په هغه وخت کې حين الله یاد وساتئ حين په هغه وخت کې یستغشون ثيابهم څه مطلب چې دوی په خپل ځان باندې کپڑے رټولوي لپیټ کوي نو الله پاک په هغه وخت کې هم ور باندې خبر دی يعلم الله پاک خبر دی ما په هغه کارونو باندې یسرون چې کوم دوی پټ کوي او ما يعلن کوم چې دوی ظاهر کوي انه بشک الله چې دی علیم هغه خبردار دی بذات الصدور د سینو پر زونو باندې هم د زرونو په پټو خبرو باندې هم الله خبر دی